نو مور او پلار دقسې قیمتي نظر لري. په دې علماو کې یو عالم دی عبدالرحمن صفوري صاحب ورته وایي، هغه وایي زما عادت دا و، زموږ استاد خو عادت دا دی چې کور ته لاړ شو د مور او پلار کم کوټې ته نه ځو، مخکې سره خپلې کوټې ته ځو. هغه وایي چې زه به لاړم نو د مور کوټې ته به لاړم. مور ته مې یو ورځ پښې زور کولې او یو حدیث ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته یاد شو، الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د مور د پښو لاندې دی. وایي ما وایي د حدیث مقصد خدا نه دی چې یقینا د پښو لاندې دی، خدای معنا ده چې د مور رضا کې الله خدمت یې وکړي، الله جنت درکوي. خو ما وایي راشه نن د دې حدیث په ظاهر عمل وکړه. د مور دا پښې مې راپورته کړې او په خپله ګیره مې پاکې کړې. کله چې سبا مدرسې ته لاړم یو شاګرد راته وایي چې استاذ بیګا مې خوب کې ولیدې جنت کې ګرځېدلې. وایي ما وایي د مور خدمت مې کو که نه؟ راته وی چې نه دې ګیره کې دې ملغلرې وې او د ډېر لرې نه ښکارېدې او پړقېدې. ما ورته وی بچیا بیګا مې په دې ګیره باندې د مور پښې پاکې کړې دي، هغه ګردونه الله تعالی په ملغلرو بدل کړي دي. نو د مور او پلار خدمت حکم چې شریعت کوي دا د دې وجې نه کوي چې دا قیمتي نظر یې د لاس نه لاړ نه شي، دا قیمتي نظر په دې بچي باندې وکړي. نو ځکه شریعت وایي چې مور او پلار مخکې اف ونه کړي. ولې د مور او پلار زړه به خفه شي، هغه نظر به در نه واوړي. نو جناب سیرت صاحب نظرونه دوه شو، یو عام نظر دا نه دی قیمتي، دا د ونې والا نظر دی، دا د لارې والا دی، دا د موټر والا دی. شریعت دا نه دی ویلي چې دا نظر ښکته کا. یو قیمتي نظر دی چې په انسان ولګېږي، هغه نه ولی جوړوي، هغه نه بزرګ جوړوي، هغه نه حاجي جوړوي، هغه نه د اولیاء سردار جوړوي. دا قیمتي نظر الله وایي دا به نه استعمالوئ.